الله دې پوه کا دا کلاس 4 نوکری به مې لاسي درکړې وه دې دونه دروغو ته څه ضرورت و زه به د خپل ملک سره وفاداري کوم هیڅ قسمه بدعنواني به نه کوم هیڅ قسمه دا شیخ ډېر ګران دی یاره دې بس بدعنواني بدعملي بدعنواني یاره دا ټکی ته وباسه کنه دا نه راځي کنه انصاف به کوم انصاف به کوم د دې ملک د ترقۍ دپاره به شپه ورځ په ځان یو کوم د شپې دپاره به ورځ یو کوم د دې ملک د ترقۍ دپاره به شپه ورځ په ځان یو کوم نو ګینې د شپې به نه ودرېږم مړه دا ټسټ ډېر ګران دی یار څه عجیبه خبرې کوې وده کېږه سړیه خو دا خلک په حلب کې داسې وایي وده کېږه سړیه خو دا خلک په حلب کې داسې وایي اوهو یو خو دا خلک هم څه ته ګوري را ګوري نو خو اوټ ورکوي او سملې ته یې رالیږي دا څه ټوس کېږي وایه که نه که نورې خبرې به سبا وکړو نه ښه زه به د قوم پڼ په علاقه کې په صحیح طریقه لګوم زه به د قوم پڼ په صحیح طریقه نه رښتیا هلکه دا ته په ما باندې څه ګټه به ګټې وې سړیه هسې به پڼ لګوم زما نه په الیکشن باندې پوره روپۍ لګېدلي دي په هغې پسې ما پټي خرڅ کړي دي ګاډي هم پسې خرڅ کړي دي اول به هغه زه په ځای کوم او هغه به هم د الیکشن په نږدې وخت کې لګوم چې دوباره په الیکشن وکړم او وټونه پرې ولم او ایم پی شم اوهو چې څه کې هغه کوه خو خلک د البردارۍ په موقع داسې وایي اوهو چې څه کې هغه کوه خو خلک د البردارۍ په وخت کې داسې وایي اوهو دا ته څه ګټې بګټې وې خو د دې پنډه اعلان وکړه بیا ټولې کور ته یې سه پرېږده مړه چې زه یې کوم منم نو هسې په البردارۍ کې وم ولې زه تا ته دروغجن ښکارم نور ځان لکه وراکاږه ښه ده سړی چې دا لبرداري ختمه دومره سخته لبرداري وه پیسې ستاسو دپاره خو ما ځان باندې شپې ورځې یو کړې وې د کلاس 4 د نوکري خو به اوس ماله راکوې که نه الله خو ته اوس ایم پی ای کړې د دې نه څه وایي د خدای مسلمانه په کلاس 4 نوکري به ما ته شپږ 9 روپۍ میلاوېږي نو زه ستا دپاره ایم پی ای شم که د خپل جیب دپاره ولې ایم پی ای صاحب ما ستا دپاره شپه ورځ محنت کړی دی چغې مې وهلي دي زندهباد مرداباد چغې مې وهلې خپله مرۍ مې خرابه کړې ده زه مړه ته چې زما سره ګرځېدلی که نه نو زما سره د چرګانو میان خوړلي دي او ټول ورځ به په میلو کې او په دغه کې مداریانو ته ولاړ وي او زما سره د وخت قیمتي شو بیا صاحب زه د دسه نه یم خو الله د سره پوه شه ځه که زه ستا په نوکرۍ باندې ګناهګاري کوم که نه 100 پیرې دي ګناهګار شم داسې دی خیال دی ګورې ایم پی ای صاحب په دې ځای کې خو هغه نشته لاړو خو د الله په نږدې تعالی ډېره لویه منډه واله او شپه ورځې په ځان یې وکړله او تر دې چې د نورو پارټیانو نه یې والوم خوړلي او نن هغه ته داسې بېنوالو صفتونو په کار و چې دا نوکري دې وله ورکړی وي یو 50-50 روپۍ به له ورکړم رضا به شي سړی دا غریب خلک ته یې داسې رضا کېږي یاره زه خو هم د نوکرۍ دپاره راغلی یم والله دا سړی راته ډېر زیات ښه ښکاري ودرېږه زه د ده سره په بله طریقه باندې خبرې کوم ښه دا راته ووایه که چې تا څنګه پېښه کړې ده یاره ایم پی ای صاحب ته چې ایم پی ای نه یې که نه نو ستاسو د خاندان مخکې هم ډېر ټس پروت و ایم پی ای صاحب کله چې پاکستان ازادېدو که نه نو په هغې کې ستاسو د خاندان یو غټ کردار په هغه وخت کې زموږ خاندان کمزوری ایم پی ای صاحب ستاسو خو هم د غیرت یو ډېر غټ کردار دی که نه زه خو د منګک نه یېرېږم نو دا غیرت پکې د کم ځای نه راغلی ایم پی ای صاحب تاسو خو داسې د غیرت وخت تېر کړی دی داسې وخت هم تېر کړی چې ستاسو د نوم نه خلک تېرېږي الله دې پوه کا دا کلاس 4 نوکري به مې لاسي درکړې وه دې دونه دروغو ته څه ضرورت و ایم پی ای صاحب که صحیح نوکري دې رانه کړه نو په خدای نور صفت در لګومه بالکل نوکري دې پخه ده خو نورو د دروغو صفت مې ونه کړې هلکانو دې بوځئ اوس چای ډوډۍ پوه کوئ او په دې خوله ونه لاس کېدی د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.